السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم. یو ډېر ښکلي کلیوال لوکیشن کې موجود یم. دا وګورئ، ډېر د سور لوکیشن دی او مالټو باغ هم دی. بل روشن ماما را سره میلاو شو چې د دې علاقې شاعر دی. دی سره مخکې مونږ پروګرامونه کړي، ډېر تکړه شاعر دی او غواړم چې په دې مختصر ټایم کې مونږ سره ستاسو دپاره یو څو شعرونه شریک کړي. استاد جي څنګه یې؟ خیر دی، الله کرم دی. جعفر شاه ژوند څنګه روان دی؟ نو ژوند خو ښه روان دی، ځکه چې د الله لاسو کې دی. که چېرې د دې خلکو په لاسو کې وی نو هېڅ ښه نو، خو الله رزق هم هغه ورکوي او کرم هم هغه کوي، رحمان هم هغه دی او رحیم هم هغه دی. که چېرې دې خلکو ته او دو ته پاتې وی که نه، نو د مونږ ژوند من به دی پخوا ختم کړی و. لکه څنګه چې اوس ته موجوده ګورې چې داسې حالات روان دي، خو بیا هم الله پاک هر سړي ته سهار ماښام ورکوي. نو په دې شکر. وایي که رزق د انسان په لاس کې وي نو مونږ به یې د لوږې نه وژلي وو. دا خبره رښتیا ده که نه؟ ښه، څه به شریک کول غواړئ کتونکي دې ګوري؟ نو کتونکو ته څه ووایم، دا وړه به ورته یاد کړمه. نو دا وړه به ښایي. نو صحیح ده. کتونکو وایي چې زمونږ په پاکستان کې غوړي نه وي په کټوای کې، او دا وړه چې دي نو دا به میلاویږي د نسوارو په ګوتۍ کې. نو وایي ګوتۍ وي د نسوارو، راکړي مو په شمارو. نو وایي ګلډیری کې مو تقسیم کړل، تقسیم نه شول په هوایي کې. وایي وړه به میلاویږي د نسوارو په ګوتۍ کې. ډېر ښه دی. نو وایي د ښځې خاوند شور شو، بې عزته پکې شکور شو. نو وایي روټۍ ته په ټکري ماشومانو وشکرای کې. نو وایي وړه به میلاویږي د نسوارو په ګوتۍ کې. ډېر ښه دی. وایي ګوتۍ وړې وړې دي، یو دوه پکې پیړې دي. ګوتۍ وړې وړې دي، یو دوه پکې پیړې دي. نو وایي خانک ته مخې لرې که هغه ګی په پیالای کې مړه، وړه به میلاویږي د نسوارو په ګوتۍ کې. وړه به میلاویږي د نسوارو په ګوتۍ کې. نو وایي ښځه لړه د خاوند ده خو خبره شوه څرګنده. ښځه لړه د خاوند ده خو خبره شوه څرګنده. وایي ساتې یې نه شي دی وروره 1500 دیاړی کې. ګورې وړه به میلاویږي د نسوارو په ګوتۍ کې. ډېر ښه. نو وایي ډالر لړو اسمان ته، روپۍ راغله ډیران ته. ډالر لړو اسمان ته، روپۍ راغله ډیران ته. او د ټیپرو طاقت نشته دی زمونږ په روپۍ کې. وړه به میلاویږي د نسوارو په ګوتۍ کې. والسلام. ډېر ښه. استاد جي نور دا نن سبا چې کوم حالات دي، کتونکو ته اخر کې څه پیغام ورکړي، بیا به ورته والسلام وایي. نو کتونکو ته خو دغه پیغام دی چې د ما دا کتونکي په دې وخت کې لکه چې څنګه زه وینم، ځان وینم، نو داسې ځان یو کس وینم. که هغه خان دی هغه هم وینم، که هغه غریب دی هغه هم وینم. خو غریب خو پکې ډېر زر وینم، ځکه چې ماښام شي بچي څه غواړي، پلار را روان شي بازار نه تش څادر په مټه راواچوي راځي. مهنګایي ده یوه. بیا د مهنګایۍ سره یوه بله نخره، لاړ شه سهار اډې ته کښېني، څادر یې په سر پروت وي، ټوله ورځ نار تېره کړي، ماښام روان شي، کار نشته، بېروزګاري نه یې څوک دیاړی ته بوځي، نه پې څوک بلچي وایي، نه پې څوک رمبی وایي. ماښام بچو ته راشي نو کور ته د شرمه راتللی نه شي، بچي ورته منډې وایي چې بابا رالو. بابا به ځان سره سړی وي، بابا تشه جړه اوښکې ځان سره راوړي وي. نو زه خپلو مینهوالو ته کتونکو ته یم چې الله به وخت راولي، دا هر څه الله سره دي. بلکل سختې خو موږ ته خپل ځان پاکول پکار ده. په صبر په دې باندې صبر وکړو، د الله په هره سخته، په هر یو، په هر کار شکر ادا کړو. شکر یا الله شکر دی، تا دې مخې دي، دې ټپوسانو دې مخې نه دي، الله دې مخې دي. الله چې دا څنګه سخته روزي ده داسې به راته هم راولي. مونږ نه به خطا شوي، مونږ نه به ګناه شوي، دا غلطیانې ټولې د مونږ دي، ځکه مو الله کړی. او الله دې وکړي چې د موږ دا غلطیانې او ګناهونه ماف کړي، او مونږ بیا په هغه خپل حال او په خپل دستور باندې شو، هر څه به ختم شي. ټیک شو، ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو، دا د روشن ماما علاقې ته راغلي. ماشاءالله دغه وګوره ښکلی وړوکی جومات دی پکې، دغه د روشن ماما غریب خانه ده، دیره ده او کلیوال ماحول دی، زمیندارۍ لوکیشن دی. دا غیر چاپیره د مالټو باغونه هم دي او ډېر د سور ځای دی. نو چکر مو راولګولو، دغه لږه شان ویډیو مو ستاسو دپاره وکړه. یقینا ستاسو به خوښه شوي وي، خو دغه پیغام ځان سره یاد ساتئ چې که هر قسمه حالات دي، که ګراني ده، که بېروزګاري ده، که سختې دي، روشن ماما خبره چې مونږ ته صبر کول پکار دي. صبر نه به کار الو او سختې پسې به ښې ورځې راځي انشاءالله. نو په خپلو دعاګانو کې مونږ هم یاد ساتئ چې چېرته هم یې ښاد او آباد بریالي اوسئ. الله مو راته تل خوشحاله لره. د لوی الله په امان.